روغتون او شرکتونو په اړه تازه اقدام. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د ځانګړو روغتونونو او د درملو شرکتونو ټولنې په لغوه کولو سره روغتونونه په سوداګرۍ او د درملو شرکتونه په ټیټ کیفیت درملو واردولو تورن کړي دي. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د یاد وزارت وزیر د درملو او ځانګړو روغتونونو د ټولنې له مسؤلانو سره په لیدنه کې د دغو ټولنو د لغوه کولو اعلان وکړ. په خبرپاڼه کې راغلي د نوموړې واکمنۍ د عدلیې وزیر ویلي چې د درملو ټولنه د فساد له امله له منځه وړل شوې ده. شرعي د درملو پر شرکتونو او ځانګړو روغتونونو باندې غږ وکړ چې د نوو ټولنو د جوړولو لپاره اقدام وکړي. دغه وزارت لیکلي چې عبدالحکیم شرعي د درمل جوړونکو شرکتونو مسؤلانو ته ویلي چې د وزارت څېړنې ښيي چې یو شمېر شرکتونه د شغلي اسنادو له لارې درمل د ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه پلوري، چې له امله یې په بازار کې د درملو بیې لوړې شوې دي. هغه ټینګار وکړ چې وګړي د روغتون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د روغتون درملتون او ډاکټرانو مسؤلانو یې له ناروغانو د ډېرو پیسو په اخیستلو تورن کړل. دغه چارواکي ډېره کړې خلک د روغتونونو، درملتونو او ډاکټرانو د ډېرې ګڼې ګوڼې، د وخت تېرېدو، بې کیفیته درملو او د خصوصي روغتونونو په ګډون د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالحکیم شرعي ویلي د وزارت او نورو بنسټونو د ګډې کمیټې راپور ښيي چې ځینې روغتونونه یوازې د سوداګرۍ لپاره جوړ شوي او له ناروغانو څخه د ډېرو پیسو د ترلاسولو لپاره له هېڅ ډول اقدام څخه ډډه نه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.